شاه عالم شاوخوا 30 کاله له مخه له بنګلادیشه کراچۍ ته په چکر تللی و، خو د پیسو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د مستقیمو الوتنو د نشتوالي له وجې په کراچۍ کې ګیر پاتې سو. هغه شاته مور، پلار، لومړۍ ښځه او بچي پاته کړي ول. اوس یې په کراچۍ کې دوهم واده کړی، خو د پاکستان او بنګلادیش ترمنځ د مستقیمو الوتنو پیل هڅولی چې بنګلادیش ته ولاړ سي. د تګ لپاره پیسې نه وي او بل لارې هم بندې وي. له ما سره دومره پیسې نه وي چې د سعودي، دوبۍ او یا سریلانکا له لارې بنګلادیش ته لاړ شم. بنګلادیش د مشرقي پاکستان په نوم یو وخت د پاکستان صوبه وه، خو په هغه هیواد کې پاکستان په 1901 کال کې پوځي عملیات وکړل چې په نتیجه کې بنګلادیش بیل هیواد جوړ شو. خو د ویش له کبله یو شمېر بنګالیان په پاکستان کې پاتې سول چې شاوخوا 1 میلیون یې دا مهال په کراچۍ کې اوسېږي، خو په دوی کې د ګڼو کسانو لویه ستونزه د پاکستان اسناد نه لرل دي. زه پاکستانی یم، خو زما شناختي کارت نه جوړیږي. د اسنادو لرلو باوجود دوی له مانه د 1901 کال د راتګ ثبوتونه غواړي. د پاکستانی سربیره هم راته وایي چې پلانکې سند راوړه، پلانکې سند راوړه. د پاکستانی اسنادو نه لرنې د ځینو بنګالیانو بنګلادیش ته په تګ کې خنډ اچولی دی. شناختی کارت نه لرم نو څنګه لاړ شم؟ د تګ خواهش لرم خو کارت نه لرم. زیاتره بنګالیان د کراچۍ په مخصوصو سیمو کې اوسېږي چې زیاتره د پولیسو له ویرې د ښار نورو برخو ته له تګه ډډه کوي. خو یوه اوږده موده په پاکستان کې تر تېرولو وروسته دوی اوس تر ډېر حده له بنګالي ژبې او کلتوره پرې سوي دي. په کراچۍ کې په زیاتره بنګالیانو کې 80% په اردو ژبه خبرې کوي، ځکه چې له 1940 کال راهیسې تر 2024 پورې ډېره موده وسوه، نو دوی د بنګالیانو له اساسي کلتوره او ژبې برخمن نه سول. په بنګلادیش کې په 2015 کال کې د پخوانی وزیر اعظم شیخ حسینه واجد حکومت د زده کوونکو د پاڅون په نتیجه کې ختم شو او هغه هند ته وتښتېدله. له دې وروسته د پاکستان او بنګلادیش خراب تعلقات په شکېدو شو. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار ډاکې ته ولاړ او د موقتي حکومت له وزیر اعظم او وزیرانو سره ولیدل او د خپلمنځي اړیکو د شکول لپاره موافقې او تفاهم لیکونه لاسلیک کړل. د مستقیم الوتنو پیلېدل د ښه کېدونکو اړیکو برخه ده.